یو څو ځایونو کې چې لانجې غوندې وې او نو هغې ته په کتو باندې په فکر کې ډوب شومه. دا ناخواله او عجیبې دغه وې. نو کله مې چې دغه د نغمې یو بیت دی هغه رایاد شو، نه پوهېږم چې شاعر به یې څوک وي خو نغمې ویلی و. نو بیا مې د اصلاح د تاسو ته پته چې زه همیش د اصلاح دغه د کوم نو ما ویل راشه دا زمزمه کړمه. هغه خپل د زړه بړاس به په وباسو، که څوک اصلاح کېږي هغه دی که نه انما الاعمال بالنیت ورسېدې. زموږ نیت دا دی چې دغه نیک پیغام ورسو، هغه چې به اصلاح کېږي او که نه دې دپاره الله پاک جهنم او جنت جوړ کړی دی، بیا به ورسره هغه خپله حساب کوي. خو هغه د مسلمانۍ حق به ادا کړو او د دې دپاره همدغه دغه ورته زمزمه کوم، همدې هیله چې د اصلاح سبب وګرځي. راځئ تاسو یې واورئ. دا ژوند خو زمون کم ده، محبت ده پاره هم ده، حیرانم چې نفرت ده اوزګارېږي خلک څنګه. دا ژوند خو زمون کم ده، محبت ده پاره هم ده، حیرانم چې نفرت ده اوزګارېږي خلک څنګه. حیرانم چې نفرت ده اوزګارېږي خلک څنګه.